بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري به ښه وي. مایکروسافټ ورډ ته رالمه، ریویو ټیب او په دې کې کمپیر ګروپ. کمپیر ګروپ کې ما سره دوه کمانډز دي، یو ته کمپیر ویلی شي او بل ته کمباین ویلی شي. کمپیر مطلب مقایسه کول، کمباین مطلب یو ځای کول. دواړو کمانډونو ترمنځ بالا فرق موجود دی، ځکه تاسو به په دې ویډیو کې وګورئ. بعضې استادان، بعضې ملګري وایي چې کمپیر او کمباین یو شان دي، یو شان کمانډونه دي، دواړو کې یو وینډو راځي. بالکل دواړو کې یو وینډو راځي، خو فرق پکې موجود دی. څه شوه؟ ښه، تیر درس کې مونږ ټرک چینجز څه ویلې چې فار ایگزامپل کله تاسو یو کتاب ولیکئ، تاسو هغه کتاب تصحیح دپاره بل ملګري ته ورکوئ. کله چې تاسو دغه کتاب بل ملګري ته ورکوئ په یو اس بي کې، نو تاسو ورته ټرک چینجز آن کوئ. که فار ایگزامپل تاسو ورته ټرک چینجز آن کو او هغه دغه ټرک چینجز بند کړی وي، یا فار ایگزامپل تاسو فایل ورکړی وي، تاسو څخه ټرک چینجز هیر شوی وي، تاسو ته ټرک چینجز آن کړی نه وي، نو دې دپاره به تاسو راځئ کمپیر ته. کله چې هغه په دغه کتاب کې تغییرات وکړي، تاسو چې کله په خپل سیسټم کې وګورئ ټرک چینجز په دې کې آف شوی دی، څه تغییرات چې هغې کړي دي هغه زما د سترګو نه پټ په دغه کتاب کې حل شوي دي. نو زه غواړم چې هغه کتاب او زما سره چې کوم اوریجنل کتاب دی، دا کتاب د هغې سره کمپیر کما، مقایسه یې ورسره کما چې آیا دې کس په دغه کتاب کې څه تغییرات کړي دي. نو دې دپاره به موږ راځو کمپیر کمانډ به استعمالوم. زه تاسو ته اگزامپل در کوم. همدغه کتاب زه غواړم سیو یې کړم. سیو ته به زه راشم، زه ورته یم فار ایگزامپل اوریجنل بک، د مې دې نوم باندې سیو کړ. کله چې ما دا سیو کړو، زه اوس راځم په همدغه کتاب کې تغییرات کوم. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ما ته دغه ډیلیټ کا، دا راته فار ایگزامپل بولډ کا، او همدا شان دلته راځم، دلته راته فار ایگزامپل دغه ټیبل راوله. اوس زه راځم همدغه کتاب سیو از کوم. سیو از دپاره به راځم F12 به پریس کړم. چې کله مې F12 پریس کړ، دې کې به زه څه ولیکم؟ ریوایزډ ډاکومنټ. ریوایزډ مطلب دا دی چې کوم کې تغییرات راغلي دي. دې ته به څه ولیکو؟ ریوایزډ بک، یعنې چې کوم کې تغییرات راغلي دي. نو مې اوکې کلیک. دغه دواړه ما سیو کړه. زه کنټرول W پریس کوم. اوس زه راځم ریویو ټیب ته، کمپیر ته، او کمپیر کمانډ باندې کلیک کوم. چې کله مې دې باندې کلیک وکړو، دې کې ما سره یو څه شی دی اوریجنل ډاکومنټ، او بل را سره ریوایز ډاکومنټ دی. اوریجنل ډاکومنټ مطلب دا دی چې دلته به د هغه اوریجنل کتاب دلته سلیکټ کړي. ریوایز ډاکومنټ مطلب دا دی چې تاسو به دې ځای کې هغه کتاب، هغه فایل انتخاب کړئ چې کوم کې ستا بل ملګري تغییرات کړي دي. ښه، زه له دې ځای څخه هم انتخابولی شم او له دې ځای څخه هم انتخابولی شم. فار ایگزامپل زه رالمه، زه وایم چې دا مې سره اوریجنل بک دی، دا مې انتخاب کړه. دلته راځم، زه وایم فار ایگزامپل دا ریوایز بک دی، دا مې اوپن کلیک کړو، دا را سره اوپن شو. فار ایگزامپل تاسو دې ځای کې ریوایز انتخاب کړی وي او دې ځای کې مو اوریجنل انتخاب کړی وي، بیا تاسو کولی شئ چې دا یو بل ته واړوئ. خو دا اوس نه اړېږي. ځکه نه اړېږي چې تاسو سره دغه فایل کلوز دی. تاسو سره باید یو پیج اوپن وي، بیا تاسو کولی شئ چې دغه بټنه استعمال کړئ. همدا شان که تاسو دلته وګورئ، دې ځای کې دغه یو بوکس دا ډیسیبل دی. ځکه ډیسیبل دی چې موږ کمپیر ته راغلي یو، اوریجنل بک د ریوایز سره کمپیر کوو. کوم دا شان تاسو غواړئ چې کمباین یې کوئ، په کمباین کې به دغه تا کار کې دې ځای کې هغه یوزر نیم هم راځي، لکه څرنګه چې دې ځای کې یوزر نیم راغلی دی. مور ته راځم. مور کې ما سره آپشنز موجود دي. کمپیریسن سیټینګز، تاسو کولی شئ چې په دغه کې کوم شیان کمپیر کړئ. انزرشنز اینډ ډیلیشنز، دغه آپشن ډیسیبل دی. ځکه ډیسیبل دی چې باید په یو کتاب کې انزرشن او ډیلیشن کمپیر شي. که موو کمپیر کې، کمنټ، فارمټینګ، کیس چینجز، وایډ سپیس، ټیبل، هیډر، فوټر، ټیکس باکس، فیلډ، هر څه که تاسو غواړئ کمپیر یې کوئ او ته انتخاب کوئ. شو چینجز ایټ کریکټر لیول یا ورډ لیول. تاسو غواړئ چې په یو کتاب کې کریکټر بای کریکټر یې چیک کوئ که نه ورډ بای ورډ. زه ورته ورډ بای ورډ راته چیک کړه. شو چینجز ان اوریجنل ډاکومنټ، ریوایز ډاکومنټ یا نیو ډاکومنټ. که ته فار ایگزامپل دغه راته اوریجنل کې شو، که اوریجنل کې برته صرف شو شي، ریوایز کې شو، که ریوایز کې برته شو شي، که نیو ډاکومنټ کې غواړئ نوي ډاکومنټ کې برته شو شي. زه غواړم چې نوي ډاکومنټ کې راته راوله. دا مې اوکې کلیک کړو. نو که اوس تاسو وګورئ، دا ماته په یو نوي ډاکومنټ کې راته دغه معلومات راغلو او تا ته څه وایي چې دی ډیلیټ کړی دی. طاهر خان ډیلیټډ، په دغه ډیټ باندې ډیلیټ کړی دی. دې کې ورته څه وایي؟ طاهر خان په دغه ډیټ باندې فارمټ ورکړی دی بولډ. همدا شان دا ستا اوریجنل ډاکومنټ دی، اوریجنل ساده حالت کې و،
ریواز چې اوس کې تغییرات راغلي دي دې حالت کې راغلي دي دغه یوزر په دې کې تغییرات کړي دي همدغه شان ګوره ډیلیشن فارمټډ او انسرټډ ټیبل دغه ټیبل یې انسرټ کړی دی صحیح شو کنه دې ته وایي کمپیر صحیح ده کمپیر نه پس بل موږ سره کمباین دی کمباین ګورې کمباین څه کار کوي زه رالم فار ایگزامپل دا ما کلوز کو کلوز زه به اوس راشم کمباین ته او دلته به چې د اوریجنل ورته واخلم او دې کې به ریوایز ورته واخلم دا ماته بیا کار نه کوي ځکه کار نه کوي چې مثلا د فایل اوپن نه دی باید تاسو سره یو تش پیج اوپن وي ګوره که تاسو دلته ورته وګورئ لیبل انمارک چینجز طاهر خان ښه زه اوس راځم دې کې به یو بل اگزامپل درکړم صحیح ده کنټرول ان مې پریس کړو زه ورته وایم چې دا ما سره ایم ایس آفیس نوټس دی مې ډیسکټاپ کې سیف کړو سیف دی یوزر هم دا شو صحیح شو زه اوس غواړم چې له همدغه څخه ورته کاپي واخلم کنټرول سی کنټرول وی کاپي هلته نوم ورته ورکړم فار ایگزامپل او ته بلته راځي دغه یوزر به هم ورته چینج کړي صحیح شوه ته به اوپن ته راشي او چینج یوزر نیم دا به ورته وکیل خان ته چینج کړي اوکې بس دا مې ورته سیف کړو کلوز بس ښه ته به همدغه فایل راوالی دا فایل به هغه بل کس ته ورکړي کله چې تا دا فایل بل کس ته ورکړو ته به راشي فار ایگزامپل هغه کس راغی او دی ورته فار ایگزامپل دغه شان کو دی ورته فار ایگزامپل ډیلیټ کو دلته فار ایگزامپل ټیکس انسرټ کو this is new book for me وکیل خان بس او دلته راغی فار ایگزامپل دغه ټیبل راوستو دغه ته فار ایگزامپل رنګ ورته ورکو او دغه فار ایگزامپل انډرلاین بس کنټرول اس سیف تاسو به راشئ کنټرول ډبلیو کنټرول ان ته چې تاسو راغلی تاسو چې نیو پیج کله راوستو تاسو به ریویو ته راشئ کمباین ته به راشئ دې ځای کې به تاسو راشئ فار ایگزامپل ډیسکټاپ ته راغللی او دې کې مو طاهر ورته واخیستو دې بل ته راغلی فار ایگزامپل دې کې مو وکیل واخیستو فار ایگزامپل تاسو غلط اخیستلی وي د هغه ته چینج کړه دا دې ته چینج کړه که تاسو دلته وګورئ نو دا د یوزر نیم دی او دا د اوسني چې کوم یو کې تغییرات راوستلي دي وکیل خان دا د وکیل خان نیم دلته راغلی دی تاسو کولی شئ چې دا چینج هم ورته کوئ فار ایگزامپل تاسو ورته هلته یوزر نیم چینج نه کو تاسو څخه هیر شو تاسو په هماغه یو نوم باندې کس ته ورکړی و دلته هم طاهر خان و دلته هم طاهر خان و بیا تاسو کولی شئ چې دغه ورته وکیل خان ته چینج کړئ دا مې اوکې کلیک کو چې کله مې اوکې کلیک کو نو ماته اتوماتیکلی پوره انفارمیشن راغلو چې وکیل خان په دې کې تغییرات کړي وکیل خان طاهر خان ګوري موو ډاون کړی دی کوم یو ټکس دغه ټکس ته هم ډیلیټ کړی و که نه نو د همدې وجې نه راته دغه تغییرات پکې ټول 1 by 1 شو دا تاسو وګورئ دا راغلی ګوره انزرشن وکیل خان پکې دا انزرشن کړی دی دا انزرشن پکې کړی دی ریډ کلر یې ورکړی دی انډرلاین موو انزرشن طاهر خان شو دغه پوره انفارمیشن ماته په دې کې راوستلی دي دا زموږ اوریجنل ډاکومنټ اوریجنل کتاب مو او دا زموږ څه شو ریوایز ډاکومنټ شو د کې تغییرات راغلو په دې کې ما سره بعضي اپشنز هم موجود دي هاید سورسز ډاکومنټ دغه راته مو شو کوه بیا رالم ضرورت چې فار ایگزامپل صرف اوریجنل راته شو کا شو اوریجنل یا فار ایگزامپل شو ریوایزد صرف ریوایز راته پکې راوله دا ور نه ایسته کا که اوس تاسو راشئ نو اوس موږ سره هماغه ټرک چینجز والا معلومات راغله یعنی فار ایگزامپل کله چې تاسو ټرک چینجز یو کس ته اون کړی وي هغه بند کړی وي یا کله تاسو څخه هیر شوی وي ټرک چینجز مو ورته اون کړی نه وي تا دغه فایل ملګري ته ورکړو ته ورته چې دغه فایل ته وګوره دغه کتاب ته وګوره هغه پکې تغییرات وکړو خو که دغه فایل تا ته درکړو تا وکتو ټرک چینجز پکې آف دی تغییرات پکې تا ته نه ښکاري ته به راځئ کمپیر او کمباین څخه به استفاده کوي هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره کمپیر ګروپ